السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. سره کم موږ تاسو خپل ځان د جادونه د کورونه د بد نظر نه او بل د هر مصیبت نه موږ تاسو خپل ځان وساتو. بهترینه طریقه او تنها ترینه طریقه دا ده چې زه درته وایم. په قرآن و حدیث باندې عمل کړل. په قرآن و حدیث باندې عمل کړل، عقیده د توحید درلودل، 5 وخت لمونځ نه قضا کول او په وخت کړل، او که سړی وي په جمع کړل، او د ګیزو د مازدیګر ذکرونه، ګیزو د ماښام ذکرونه هره ورځ هېڅکله یې باید پرېنږدئ. او کله چې د ویده کیو ماخوستن د ویده کېدو ذکرونه، دغه انسان الله سبحانه وتعالی بیا ساتي د بد نظر نه، د جادو نه، د کودونه او د سحرو، د نورو آفاتو او د نورو مشکلاتونه او مصیبتونه. روزانه په کور کې قرآن کریم تلاوتول او سوره بقره حتما تلاوتول په کور کې روزانه، حداقل 2 صفحې روزانه، که ډیره نشو کړلی حداقل 2 صفحې د سوره بقره تلاوتول، او کور او خپل ځان د هر هغو عمل نه پاکول چې هغه خلاف د اسلام وي. په کور کې کور پاکول د موسیقي نه، کور پاکول د هر نوع عمل چې خلاف د اسلام وي، د عکسونه، د مجسمونه چې مجسمې خلک ایږدي د ډیکوریشن دپاره، د زینت دپاره، دا د بین وړل، دغه بیا د رحمت ملایکه کور ته ننوځي، بغیر دغه نه د رحمت ملایکه نه ننوځي، او موږ تاسو بیا به ډیر به بیا موږ تاسو په خطر کې وو چې په موږ باندې به بد نظر هم لګي، په موږ باندې به کوډې هم لګي، جادو به هم لګي، سحر به هم لګي. نو د لیار ده د جادو و د سحر و د بد نظر نه د ساتلو. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.